سلامونه درنو او قدرمنو لیدونکو، زه طبیب صمیم یم، بیا هم له یوې معلوماتي ویډیو سره. دا ځل غواړم چې د ډیټا کمپنۍ په رابطه باندې معلومات درکړم. ډیټا کمپنۍ چېرته موقعیت لري، چا جوړه کړې ده او په کوم کال کې تاسیس شوې ده، په کال کې څومره موټر تولیدوي او څومره کارکوونکي په دغه کمپنۍ کې کار کوي. دغه معلومات مو په دغه لنډه ویډیو کې راټول کړي دي. راسره یې وګورئ. تاسو به د ټیوټا نوم خامخا اورېدلی وي او یا به هم د ټیوټا کمپنۍ موټر په کور کې لرئ او هم به مو استعمال کړي وي. که خپل چاپېریال ته وګورو نو اکثریت زموږ او تاسو په کورونو کې د ټیوټا کمپنۍ موټرې دي چې موږ او تاسو په محلي لهجه کې ورته ټویټا وایو. ټیوټا کمپنۍ چیرته موقعیت لري، چا جوړه کړې ده، د دغه کمپنۍ عواید څومره دي او څومره کارکوونکي پکې کار کوي. دا او دې ته ورته ټولې پوښتنې په دغه لنډه ویډیو کې ځوابېدلی شي. ټیوټا یو جاپانی مولټي نیشنل موټر جوړونکی شرکت دی چې مرکزي دفتر یې د جاپان ایچي په ټیوټا ښار کې دی. ټیوټا په 1937 میلادي کال د اګست په 28مه نیټه د کیچیرو ټیوډا لخوا تأسیس شوی او په نړۍ کې تر ټولو لوی موټر جوړونکي کمپنۍ ده چې په کال کې شاوخوا 10 میلیون موټر تولیدوي. دا شرکت په اصل کې د ټیوټا صنعت د سپین آف په توګه تأسیس شوی و چې ماشین جوړونکی شرکت و چې د ساکیچي ټیوډا لخوا چې د کیچیرو ټیوډا لارو پیل شو. دواړه شرکتونه اوس د ټیوټا ګروپ برخه دي چې په نړۍ کې یو له لویو شرکتونو څخه دی. د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ټیوټا د امریکا سره د جاپان اتحاد څخه ګټه پورته کړه ترڅو د امریکا موټر جوړونکو او نورو شرکتونو څخه زده کړه وکړي، کوم چې د ټیوټا لاره یعنی د مدیریت فلسفه او د ټیوټا تولید سیستم ته وده ورکړه. په 1980 لسیزه کې ټیوټا د جاپاني اقتصاد د چټک پرمختګ څخه ګټه پورته کړه ترڅو په مخ پر ودې متوسطه طبقه کې موټرونه وپلوري چې دا کار د ټیوټا کرولا د لا پراختیا لامل شو او کرولا د نړۍ تر ټولو غوره پلورونکی موټر شو. ټیوټا په جاپان کې تر ټولو لوی شرکت دی او د عاید له مخې په نړۍ کې نهم لوی شرکت دی. تر 2024 میلادي کال پورې د ټیوټا موټرو کارپوریشن د 4 برانډونو لاندې موټرې تولیدوي: دایهاتسو، هینو، لکسس او ټیوټا. ټیوټا شرکت یا کمپنۍ په نورو بیلابیلو شرکتونو کې په مختلفو فیصدیو ونډه یا برخه لري. ټیوټا شرکت په سبارو کارپوریشن کې 60% ونډه لري، په مازدا کې 5.1% ونډه لري، په سوزوکی کې 4.9% ونډه لري، په ایسوزو کې 4.8% ونډه لري، په یاماها کې 3.8% ونډه لري او په پنسونیک کې 2.8% ونډه لري. همدارنګه په چین کې د FAW ټیوټا او GAC ټیوټا، د چیک جمهوریت کې TPCA، په هند کې ټیوټا کیرلوسکر او په متحده ایالاتو کې MTMUS کې د موټرو د جوړولو په ګډو شرکتونو کې ونډه لري. د ټیوټا عواید او شتمني. د ټیوټا کمپنۍ عملیاتي عاید یا انکم په 2024 میلادي کال کې 48.2 میلیارډ ډالر دی. د ټیوټا کمپنۍ خالص عاید یا نیټ انکم په 2024 میلادي کال کې 45.06 میلیارډ ډالر دی. د ټیوټا کمپنۍ ټوله شتمني تر 2024 کال پورې 821.09 میلیارډ ډالر دی. د ټیوټا کمپنۍ د کارمندانو شمیر 3,15,215 نفره دی، یعنی په ټیوټا کمپنۍ کې 3,15,215 کسان په کار بوخت دي. درنو لیدونکو، هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي او یو څه معلومات مو حاصل کړي وي.
له بلې ویډیو پورې را سره اوسئ. د اوس لپاره زموږ ته اجازه ورکړئ. هر چیرې چې یاست خو خوشحاله او بریمن اوسئ. د لوی الله په امان.